جنرال خوشحال سادات د اشرف غني حکومت او اداره فاسده ثابته کړل. ښه ته به ښه وایو بد ته به بد وایو. تعدین ظرفیت د دې نه لرو. که تعدین باندې تا افغانستان په پښتو یا په دري باندې نوشته کو زه به هماغه ورځ خپل نوم تبدیل کړم. دا د سواد خبره کوم، د ظرفیت د فزیکي ظرفیت نه د لیډرشپ یا قومنداني ځان او کرکټر غواړي. دی دغه نه درلودل. ما ګوره ورور دی د افغانستان سر قربان کو، ورور باندې زه ورته د احترام لرم، د افغانستان ورته احترام لري، مینه لري، خو ته دا ظرفیت نه لري. دا خو شاهي حکومت نه دی چې ورور یې لرې شو هله تکزي راپاڅېدل چې زمونږ منافع دغه نه شي هله ویل تعدین قومندان کړي. دا خو پوهېږي په معامله کې راغی قومندان شو. اوس خبره دا ده چې افغانستان به اوس مونږ قرباني کوو د دې د خاطره، او د صحنې شاته خبره به پرېږدو چې چاته که رشوت ورکړی پیسې ورکړي، ولې د ظرفیت خبره به وویو. دا یوه خبره. بل دا چې زه چې هغې وخت کې موینیت کې وم دا د پوښتنه وکړئ اندرابي صاحب په امریکا کې دی غټ جګړه زما او د دې شته. مال زه تعدین لرې کوم لکه چې مزار کې مې لرې کو. دوی ویل نه قندهار شاید دا یې رښتیا و، زه به اشتباه کړم، ویل چې قندهار کې دغه کېږي څه ورته وایي دا شورش کېږي افغانستان دغه کېږي ځکه پاکستان سره سرحد دی دا مزار نه دی وضعیت خرابېږي. بیا مې ونه کړه که نه همدغه هماغه لحظه قطعه مې لرله په قندهار کې 444 ما په هغې کې 1.5 کال قمنداني کړې وه. همدغه ورتلم بیا مې قمنداني نیوله، تعدین مې یا ورچکاو یا به تښتېدو بل کس مې کېنوو. جنرال خوشحال سادات پخوانی ولسمشر اشرف غني د هغه ډله او تعدین خان په فساد تورن او د هغوی پر جمهوري نظام یې توندې نیوکې کړي. دا چې خوشحال سادات نور څه ویلي او هغه څنګه ولسمشر غني د هغه ډله او تعدین خان د طالبانو په ملاتړ سپک کړل. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. جنرال خوشحال سادات د شیخ ملا هیبت الله اخندزاده د وروستیو څرګندونو په ملاتړ د اشرف غني او تعدین خان خیانت رسوا کړ. خوشحال سادات ویلي چې جمهوري نظام د یارانې انډیوالۍ او قومبازۍ نظام و. هر یوه لنډغري کول او د کورنۍ غړي یې لوړو پوسټونو کې چې دوی یې وړتیا نه لرل ګمارل. جنرال خوشحال سادات د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې مخکې شیخ ملا هیبت الله اخندزاده ویلي وه چې چارواکي دې خپل زامن په دندو نه ګماري. د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده له خپلو چارواکو غوښتي وه چې د خپلوۍ او شخصي اړیکو پر اساس په دولتي ادارو کې له ګمارونو په کلکه ډډه وکړي. د هغه په یوه حکم کې راغلي د ټولو ادارو مسؤلین چې تر خپل امر لاندې اداراتو کې خپل یا یو څو زامن مقرر کړي وي د دغه حکم له ابلاغ څخه وروسته منفک دي او د خپلو زامنو پر ځای دي نور کسان مقرر کړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. تاسې د خوشحال سادات د دغه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل قدرمن نظرونه را سره همدغه ویډیو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.